اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د وحدت ټي وي کتونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ قدرمنو خبرې در سره ډېرې نه شروع کوم خو نن یقینا چې نن داسې درانه او ستر پښتانه مې خواله راغلي چې د خوشحالۍ نه ورته په جامو کې نه ځایږم او په خصوصي توګه د ایاز صاحب مننه ځکه کوم چې دا د علم غر دا زما رور دا یې راوستو او آفتاب صاحب چې دی دا یو پیژندلی نوم دی خو خوشحاله هغه وخت شوم چې کله زه خبر شوم چې آفتاب صاحب ارعر ته راغلی دی او بیا نن سهار ټلیفون وکړو چې دریاب صاحب خواله دې درځو نو دریاب صاحب د خوشحالۍ نه په جامو کې ځکه نه ځایدو چې یو خاکسار او یو عاجز بنده چې نه یې څه کار شته نه یې څه روزګار شته او داسې درانه کسان یاد کړي نو یقینا چې دا هغه سوچه مینه ده چې دا مینه تاریخ په تار باندې تړي نو د خوشحالۍ نه ما دا شعرونه لیکلي که دا ما نه دي لیکلي دا زما د قلم لیکلي دي او په بې سختګۍ سره لیکلی شوي دي نو زه ستاسو سره شروع کوم بیا به د آفتاب صاحب نه هم یو دوه خبرې یو څو شعرونه اورو د ایاز صاحب نه به هم اورو نو دا ما لیکلی ده او دا آفتاب صاحب ته ډالۍ کومه چې ستوری راکوز شو زما غېږې له سحر راغی ستوری راکوز شو زما غېږې له سحر راغی آفتاب چې زما خواله شیربادر راغی او څنګ به ټپې نه ویمه څنګه به سندرې نه ویم څنګ به ټپې نه ویمه څنګه به سندرې نه ویم یار مې راغلی بې نیټې په ما اختر راغی او ما سره نور څه دي بس دا یو هرکلی پاتې دی ما سره نور څه دي بس دا یو هرکلی پاتې دی په خیر راغلی ورته ویم ګل راغی قمر راغی او دا لوی نعمت وي چې یو دوست د دوست پوښتنه وکړي دا لوی نعمت وي چې یو دوست د دوست پوښتنه وکړي او زما تپوس له دروند پښتون لکه د غر راغی او د مینې پور به یې په ټول عمر ادا نه کړمه د مینې پور به یې په ټول عمر ادا نه کړمه او د علم غر راغی نن خواله مې دلبر راغی او نن په دریاب د سوکالۍ انتها دومره ده چې نن په دریاب د سوکالۍ انتها دومره ده چې له کړندو سترګو زما له چې نظر راغی قدرمنو آفتاب صاحب مې تقریبا 15 کاله خوا و شا به کېږي چې بعد مولیده دا د مینه ده چې نن راغلو په خیر راغلی ورته یم ایاز ارمان صاحب ته هم په خیر راغلی یم او د ایاز ارمان ځکه مننه کومه چې ایاز ارمان ورسره و او هغه دلته کې راوستو نو د رب ذوالجلال نه دعا کوم چې الله دې هر چا له خواږه درانه پښتانه ملګري وکړي ځکه چې د رب ذوالجلال له خوا ښه ملګری دا لوی نعمت دی آفتاب صاحب یو جی ټولو کتونکو ته او د وحدت ټي وي مینانو ته په پښتنه مینه پښتانه سلامونه په دې دعا سره چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ د عزت او د حیا په جامو کې مو الله سمسور لره تل تر تله نن په ما هم د خوشحالۍ انتها نشته او دا به زما د دې مخ او د دې خبرو نه هم تاسو ته اندازه کېږي چې نن زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه د خپل ورور دریاب صاحب خواله رالم او نن چې کوم دی زمونږ هغه زاړه د سره د ملاقات سره زمونږ ډېر زاړه یادونه تازه شو دا کم شعر چې ما ته ډالۍ کو زه د دې جوګن یم خو الله دې وله عزت ورکړي او الله دې وله په ژوند کې په مال کې په عمل صالحه کې او په قلم کې برکت واچوي چې د خپلو بچو هم او د قام هم او د وطن هم خدمت وکړي په راستۍ سره د دې شعر په بدل کې به زه یو مات ګوډ یو دوه دومره وساعت او استطاعت نه لرم چې زه د دې مینې جواب وکم خو دومره به ووایم چې زار د اشنا نه پسرلی کې سړی زار د اشنا نه پسرلی کې سړی په مړو کتو هسې ډولۍ کې سړی او دا شعر خصوصي طور باندې دریاب صاحب ته ډالۍ چې د خاکسارۍ په میو ګرځه خمار د خاکسارۍ په میو ګرځه خمار د هر چا زړه کې خو به ځای کې سړی او د تکبر په نیلي سور چې نشي ارمان صاحب د تکبر په نیلي سور چې نشي په مرتبه کې خو میږې کې سړی او د قامولۍ د معجزې عجیبه د قامولۍ د معجزې عجیبه تمامي عمر له ژوندی کې سړی نو زه ډېر خوشحاله یم چې نن دلته د خپلو خوږو ملګرو سره ارمان صاحب مې ډېره موده پس ولیدو دا زمونږ د درد غریبۍ تقریبا د 20 کالو وروري او تعلق او دغه بیا به دې کې دا 15 کاله چې کوم دی یو خلا راله
او نن بیا هم زمونږ هغه دغه دي حالانکې دریاب صاحب سره زما همیشه اختلافي به مباحثې او ډېر زیات پکې مونږ جوړتلي وو خو د دې مباحثو دپاره زه د ټولو اورېدونکو ته یو سوال کوم چې زه اگزامپل در کوم او مثال در کوم چې ما او دریاب صاحب ډېر زیات مخالفت په نظریته ور باندې په نظریاتو باندې په مذهبي دغه باندې خو زما او د اختلاف چې ونه په دلیل باندې و نو چې په دلیل باندې و مونږ د سحر د بانګه پورې هم مباحثه کړې ده ډېر تیز هم تلي خو زمونږ پر ورۍ پرخ نه دی راغلی د هغې وجه دا ده چې زما سره هم دلیل و د ده سره هم دلیل و مونږ دې ته توجه نه ده ورکړې چې دا څه وایي مونږ دې ته توجه ورکړې ده چې د ده دلیل څومره مستند دی او زما دلیل څومره مستند دی بالکل بالکل نو زما په خیال که نن سبا دا کوم ماحول روان دی نو په دې کې به زما ټولو پښتنو ته د دریاب صاحب په تواسط باندې او د وحدت ټي وي په تواسط باندې دا خواست دی چې ملګرو دلیل پیدا کوي اواز له زور مه ورکوئ دلیل له زور ورکوئ شور مه کوئ شعور پیدا کوي ډېر ښه جي نو زما په خیال چې زمونږ له مباحثه په دلیل په مستند کېدو باندې پکار دی د اشخاصو نه نو د خدای دپاره د یو بل سره مینه محبت پیدا کوي یو بل له احترام ورکوي ابو جهل چې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام له راغی نو هغه ورته خپل څادر نه غوړو بالکل چې راځي په څادر کې په خپله په خاورو کې کېناستو ولې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا پته نه وه چې یاره دا نه مسلمانېږي خو هغه به بیا هم نو یو ځل ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته ښه پته ده چې دا جاهل دی او نه مسلمانېږي هغه وی دا به خپل جهالت کوي دا د ده دی او زه به خپل تبلیغ کوم دا زما منصب دی نو پکار دا ده چې مونږ په دلیل خبره وکړو نه په شور باندې نه آواز له زور ورکو بلکې دلیل له زور ورکو زما په خیال چې مینه محبت به سیوا شي ډېره مننه جي قدرمنو تاسو د افتاب صاحب درنې خوږې خبرې مدللې واورېدې او یقینا چې د یو بهترینې او د رڼې نظریې خاوندان هم کوي داسې چې سیاسي اختلاف په خپل ځای او ورورولي په خپل ځای په سیاست پسې به خپله ورورولي خپله قاموالي نه خرابو خپل ژوند به ښکلی تېرو ژوند خوږ دی مینه به کوو مینه به ویشو اوس په دې یو شعر سره زه خپل بل دروند ملګري قدرمن ایاز صاحب ته بلنه ورکوم چې دریابه موږ یې هرکلی هم ستاینه کوو دا شعر ایاز صاحب ته ډالۍ دی دریابه موږ یې هرکلی هم یې ستاینه کوو مخې ته ږدي چې څوک د چا د محبت ګلونه نو ایاز ارمان صاحب ته بلنه ورکوم چې دوه خبرې را سره شریکې دي او انشاءالله چې دلته کې به غونډې جوړو تنظیم سازي به ځان لکو دا پښتانه به راجمع کوو خپل صلاحیتونه به په کار راولو خو ټولو ملګرو ته درخواست کوم چې دعاګانې وکړي چې لاول زموږ قدمونه په خپل ځای ولګي په شمول د افتاب صاحب چې هم اوس راغلی دی ایاز صاحب جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مننه دریاب صاحب افتاب صاحب زمونږ د شاعرۍ استاد دی او ډېر زیات خوشحاله شوم چې افتاب صاحب موجود و څنګه چې مې د افتاب صاحب سره ملاقات وشو دغه شانتې حیات روغاني صاحب سره دې الله زموږ ملاقات وکړي او حکیم صاحب هم زموږ په اړه ډېر ارمان دی که هر ځای نو کم از کم زموږ سره د پېښور دی حکیم صاحب که موږ اوري او څوک یې پېژني نو ورته ووایه چې یار د یاز ارمان او د خپلو ملګرو سره لږ رابطه وکړئ موږ والله چې ډېر زیات د هېڅ نه یو خبر چې مړ دی او که ژوندی دی حکیم لکه موږ بخښنه غواړم حکیم صدیق انور صاحب چې کوم دی د نیمګړي ارمان کتاب سختن هم دی جی نو بالکل دا ما د خپل مشران ولیدل مطلب دی ډېر زیات خوشحاله شوم او بیا دریاب صاحب چې په لنډو ټکو که نه زه به درته یو خپل یو قطعه ده وایي د خپلو خاورې پښتانه زلمي وو د خپلې خاورې پښتانه زلمي وو په خپله خاوره مو تل ننګ کړی دی او لوړې د غرونو حوصلې لرو مونږ د هر ظالم سره مو جنګ کړی دی او شډل بډل خو سپینې سپینې وایو تورو تیارو رانه هم څنګ کړی دی او هلته مو فکر لري لري یوسي هلته مې فکر لري لري یوسي چېرته بنګړو چې شور او شړنګ واه ډېر ښکلی هلته مو فکر لري لري یوسي
چرته بنګړو چې شور او شړنګ کړی دی ډېر ښه نو زغملی نه شي د ارمان خبرې د چا چې تورو زړونه زنګ کړی واه واه ډیر ښکلی، ډیر ښکلی. ښه قدرمنو د ایاز صاحب د نصیحت نه ډک شعرونه یقینا چا چوي شاعر د قام سترګي کنه او شاعر د قام ترجمان نه ترجمان دي چې د ایاز صاحب د شعر نوم منګ وورو یقینا چې په دې کې ډیر لوی سبق او ډیر لوی پیغام پروت دی د قام د لپاره په خصوص توګه د پښتون قام د لپاره وسترنه په دې یو شعر سره اجازه غواړم چې لاس به په لاس کې یار درکړم انکار بنوي لاس په لاس لاس به په لاس کې یاره درکړم انکار به نه وي یم پښتون د پښتنې ژبې اقرار به کوم نو زه وایم چې راځئ چې مینه وکړو مینه وویشو د نفرت نه نفرت وکړو د بغاوت نه بغاوت وکړو یو بل له ضرورۍ د محبت لاس ورکړو دنیا نیمګړې ده باقي ده پاتې نه ده نو په لوی الله مسپارم د خپل ځان خیال ساتئ سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه ډېره مننه سلام علیکم آفتاب صاحب